د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د افغانستان د سولې خبرې له خوشبینیو او اندېښنو سره ملې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې ویلي دی هیلهمند دی چې د سولې په راتلونکي پړاو خبرو کې به افغانان ډېر ښکېل وي. له دې سره د افغان حکومت لخوا په دې وروستیو کې د طالب بندیانو خوشي کېدو هم دا هیلې ټوکولې چې طالبان به افغان حکومت سره کېناستو ته نرمښت وښیي. خو له دغو ټولو سره سره تازه د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله طالبان په لجاجت او امتیاز غوښتنه تورن کړې او ویلي دي چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته د رسېدو په فکر کې ده. ننني ډایالوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث لرو. په دې بحث کې راسره سیاسي شنونکی ښاغلی نظر محمد مطمئن میلمه دی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی مطمئن صاحب. بحث ته د امریکا او طالبانو له اووم پړاو خبرو به یې پیل کړو. چمتووالی ورته شروع شوی. د امریکا ځانګړی استازی بعضو هیوادونو ته تللی، کابل ته راغلی، اوس له سیاسونو سره ګوري. څومره امیدواري ده په راتلونکي پړاو خبرو کې کله به پیلېږي او هغه مهم موضوعات که راته ووایي کوم به؟ مننه. تاسې لیدونکو ته سلامونه. یو ښه کار خو دا اوسو چې مخکې له اووم پړاو څخه زندانیان خلاص شول. دا چې هر څوک دی، یا طالبان یا بل څوک، یا د طالب په تور باندې نیول، زه په دې باندې خبره نه کوم. غالبا چې دغه 800 کسان چې څومره دي دا به ټول طالبان هم نه وي، یوازې تهمتونه او تورونه به وي. خو په هر صورت بیا هم پکې طالبان به وي او هر افغان چې خلاصېږي، که دې خواته خلاصېږي د حکومت له زندانه، که یې خواته د طالب له زندانه خلاصېږي، دا د سولې سره مرسته کولی شي. اووم پړاو کې تمه دا وه، شپږم پړاو په اواخرو کې ویل کېدل یا داسې یو ډول توافق او یا ژمنه به سوې وه چې په اووم پړاو کې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش باندې او د افغانستان له خاورې امریکا او نورو هیوادونو ته نه ګواښ باندې به دغو دوو مسلو باندې به تمرکز کېږي او په دې به پرمختګ کېږي. همدارنګه موږ ولیدلو کله چې د خلیلزاد له امریکا څخه سفر پیلاوه، هغه هم همدغه دوه موضوعات یاد کړلو. ولې هر ځل چې خلیلزاد او امریکایي ډله کابل ته راورسېږي، دا به طبیعي وي یا دا به هغه تاثیرات وي چې په دوی باندې لري، او یا کېدای سي امریکا به غواړي همدا کار. دلته چې راسي بیا بیرته دوی دغه څلورو مسایلو خبره کوي چې خارجي بود، چې د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالبانو لخوا نه ګواښ تضمین، داخلي بود د افغانانو سیاستوالو سره د طالبانو ناسته اوربند دا بیرته سره وتړي. ځکه اوس بیا د خلیلزاد ځینې څرګندونې چې ما واورېدلې همدغسې یو حالت کوي. زه فکر کوم دا هغه څه ده چې پر خلیلزاد باندې د افغان سیاستوالو تاثیر، یا افغان سیاستوال له دې څخه ویره لري چې که چېرته دغه دوه مسایل طالبانو سره امریکایان حل کړي، نو بیا به امریکایان یو ډول زیات امتیاز غوښتنه کوي یا په لوړ ځای کې به قرار ولري. د همدې ویرې څخه دوی امریکا ته وایي چې موږ یوازې مه پرېږدئ، د څلور سره مسایل وتړئ. که بیا هم امریکا همدغه څلور سره مسایل یو ځای غواړي چې له طالبانو سره نهایي سي، زه فکر کوم چې د شپږم پړاو په څېر به دا خبرې هغسې ښه نتیجه ونه لري. خو که چېرته دغه څلور مسایل تړلي وبولي، ولې دوه مسایل نهایي سي او دوه دپاره امریکا او نړیوال همکاري وکړي، فکر کوم چې موږ به پرمختګونه ولرو. د خوشبینیو او اندېښنو موضوع مو همدلته چې موږ مقدمه کې مطرح کړه همدا وه چې کله هغه خوشبینۍ راورسېږي، طالبانو دا ځل هم ویلي دي چې هیله یې ښودلې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش خبره به نهایي شي. اما خلیلزاد بین الافغاني موضوعات یاد کړي دي. دلته تاسو د بندیانو د تبادلې یا د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خلاصون یادونه وکړه. څومره مثبت دی دا؟ به څومره مرسته وکړي بین الافغاني خبرو سره یا طالبانو سره چې حد اقل افغان حکومت سره خبرو ته یو څه نرمښت وښیي؟ په مشرانو جرګه کې هم دا څرګندونې وسولې او افغانان هم پوهېږي چې دا بندیان چا خلاص کړلو. خو چې هر څه و خیر دوی سي چې هر چا دا کار وکړي،
چون ډاکټر صاحب د ګډ حکومت مشر ده او دا اعلان ده وکړي دا یو ښه اعلان ده ولې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ چې مخامخ خبرې وسي په دې کې همکاري نشي کولی ځکه د امریکا غوښتنه وله او امریکا دا کار وکړي له امریکا سره په امریکا باندې طالبانو شک درلودی د خبرو له شروع نه تر اوسه پورې هیڅ داسې یو حسن نیت نو ښکاره سوی دا ځل به امریکایان غواړي چې طالبانو ته ووایي چې تاسو هغه دا ده چې دا هم د امریکا د فشار په پایله کې زه وایم چې که د هر چا د فشار په پایله کې وي د هر چا غوښتنه وي په ټوله کې یو ښه کار ده ولې باوري یم چې د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه ځکه نسي مساعدولی چې دا چانس افغان حکومت ډیر پخوا له لاسه ورکړی ده او افغان حکومت ښه به دا وي چې د بین الافغاني تفاهم د خبرو برخه وي او په دې باندې ټینګار ونه کړي چې دوی محوري رول ولري او دوی د خبرو مشري ولري د بین الافغاني خبرو موضوع په ورته مهال مطرح شوې ده خلیلزاد د بلخ د سفر پر مهال د وحدت ګوند له مشر او د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس سره لیدلي و هغوی وروسته ویلي دي د دې خبرو نه چې قطر کې بین الافغاني خبرې هم کیدای شي ژر پیل شي دا ځل به حکومت حتما پکې وي تیر ځل د هغه پلاوی چې ټاکل شوی و د هغه د کمیت او کیفیت باندې انتقادونه وو او غونډه وځنډېده په قطر کې غونډه کیږي پرته له شکه او مدیریت به یې جرمنیان په غاړه ولري تسهیلات به قطر هیواد ورته وړاندې کړي او ترتیب کړي خلیلزاد ته پکار ده چې خپل مسایل له طالبانو سره حل کړي او په افغاني مسایلو کې یوازې مرسته وکړي دا نه چې محوري رول پکې ولوبوي دا چې اوس ټول سترګې خلیلزاد ته دي چې بین الافغاني تفاهم په خلیلزاد پورې څه اړه لري که امریکایان پکې دخالت وکړي په هیڅ وجه نتیجه نه ورکوي او که پرته د امریکا او د نورو هیوادونو له دخالت څخه افغانان په خپل منځ کې کښېني یو تفاهم ته ورسېږي هغه به پایداره تفاهم وي ما مخکې مې یادوري وکړله چې افغان سیاستوال ویره لري چې طالبانو ته امتیاز ورکول کېږي او طالبان ویره لري چې امریکا چل ورسره کوي پریب ورکوي ښه دا ده چې امریکا دغه مسله درک کړې وي افغانان پرېږده چې په خپلو منځونو کې خبره وکړي او مرسته دې وکړي نه مداخله او مرسته فرق لري مرسته دا چې رغنده رول ولوبوي افغان سیاستوالو ته ووایي چې له طالبانو سره کښېنئ افغان حکومت ته ووایي چې د بین الافغاني تفاهم برخه سي همدارنګه طالبانو سره خپل مسایل حل کړي زه فکر کوم چې دا ځل کېدای سي تیر ځل چې په افغان حکومت باندې ډیرو شک وکړي یا یو ډول ملامت کوي چې د قطر ناسته د دوی د غټ پلاوي له امله وځنډول سوله که افغان حکومت هماغه تجربه اخیستې وي یا زده کړه کړې وي او یا وغواړي چې په آینده کې دغه تور یا تهمت په ځان ونه مني نو باوري یم چې افغان حکومت به هم پلاوی من حیث جز ولیږي او که چېرته افغان حکومت غواړي یا دا مشران غواړي چې 15 کلنه دوره وکړي یا انتخابات وسي او دوی په واک کې پاتې سي نو بیا به هم هماغه د پلاوي مسله وي ډېر به وي لږ به وي حکومت به وي دا به وي کېدای سي بیا هم جنجالونه را پیدا سي خو په دې شکل چې دا ځل به مخنیوی ونه سي کولی تیر ځل یې مخنیوی وکولی سو قطر تیارې ته اجازه ورنه کړله زما د معلوماتو له مخې دا به دغسې مدیریت چې دوی به دغه تیارې د راستنېدو توان ونه لري یو موضوع چې تاسو ورته یادونه وکړه تاسو ویل چې امریکایان باید طالبانو سره خپل موضوعات چې دوی لري هغه مطرح کړي او د افغانانو مسایلو کې همکاري کوي ودې کوي مداخله باید ونه کړي هغه دوه مسایل چې تاسو ورته اشاره درلوده یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده بل له افغانستانه باید ګواښ مواجه نه وي نړۍ ته همدا په داسې حال کې ده چې امریکایان په دا وروستیو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان کې د داعش د حضور د پراختیا خبرې کوي تازه یې ویلي دي چې د عراق او سوریې نه راغلي کسان د دوی د افغانستان شمال ختیځ کې ډېر فعاله دي او حتی وایي موږ ته دغسې راپورونه هم شته دی چې له دې ځایه په امریکا د بریدونو پلانونه جوړېږي اوس دستي فکر نه کوئ چې دا د سولې په مسایلو اغېز ولري د ادارې پرته له شکه د امریکایانو وروستۍ څرګندونې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کولی سي زه د داعش په اړه باندې هېڅ هم نه وایم
او کله نه غواړم چې څرګندونې ورباندې وکړم، خو د امریکا د طالبانو په اړه یا د داعش په اړه باندې اسلامي دولت یا همدارنګه د نورو چې دوی د 21 وسلوالو ډلو یادونه کوي، دا څرګندونې دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه اوږده سي. او فکر کوم چې طالبان او هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه په دې باندې پوهېږي چې امریکا د خپل شتون لپاره بهانې لټوي. نو دغسې څرګندونې یوازې د سولې پروسه له خنډ سره مخ کولی شي. یو موضوع د جرمني تاسو یاد کړئ، جرمني په دې وروستیو کې بین الافغاني خبرو ته چمتوالی ښودلی. د قطر موضوع تاسو یاد کړه، اشاره هماغه ته ده که جرمني به د بلې غونډې کوربهتوب کوي؟ ستاسو معلومات. جرمني غوښتلو چې د افغانانو ناسته په جرمني کې اوسي. دا چې تیر ځل قطر یو ډول په هغه ناسته کې بې خونده سو، که په ساده الفاظ ووایم غواړي چې هغه جبران سي، هغه بې عزتي چې د قطر هیواد وسوله. افغان حکومت او قطر باید ښه اړیکې ولري، افغان ولس او قطر باید ښه اړیکې ولري. قطر خپل رقیبان لري، سعودي عربستان د امارات ده او دارنګه ځینې نور مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. نو د دې په خاطر باندې چې د قطر هغه عزت بیرته پر ځای باندې سوی وي، طالبانو افغان سیاستوالو ښه وګڼله چې دغه ناسته دې په قطر کې وسي. خو چون قطر کوچنی هیواد مدیریت کې مشکلات درلودلل، نو هماغه مدیریت بیداري جرمنیان کوي. که راشو د حکومت اجرایه ریاست نننیو څرګندونو ته، هغه د حکومت اجرایي رئیس نن په یوه غونډه کې طالبانو باندې دا تور لګولی چې واکه دوی لجاجت کوي، امتیاز غواړي او په دې فکر کې دي چې بهرانیان به ووځي او دوی به بیا واک ته ورسیږي. دا خبرې څنګه ارزوئ ستاسو؟ په دغسې یو حساس پړاو کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو مهم پړاو ته خبرې ځي، همدارنګه د افغانانو ترمنځ په مسکو کې ناسته وسوله او د قطر ناسته یو ډول خنډ سره مخ سوله. زه فکر کوم د سولې په برخه کې زشت الفاظ کارول، دا کې طالبان کاروي، دا کې افغان حکومت کاروي، دا کې هر څوک کاروي، په دا مناسب وخت نه ده. او پرته له شکه طالبان سوله غواړي، افغان ولس سوله غواړي او تر اوسه پورې تجربو ثابته کړې ده چې چارواکو د سولې په مخ کې خنډ دي. دوی د څرګندونې په همدې استناد دي چې وایي طالبان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي، همدغه وایي ښکارندویي کوي چې دا ډله غواړي چې واک کنټرول کړي، لاس کې واخلي. طالبانو کله نه دی ویلي چې موږ له افغانانو سره خبرې نه کوو او هر چاته ښه راغلاست وایي. ولې اوس چې حکومت په داسې یو حالت کې ده چې لومړی مرستیال د مشر خبره نه مني، همدغه اجرایه ریاست ده که نه، محقق صاحب اعلان سو چې دا باید نوره دنده نسی ورکولی، هغه دندې ته ځي. په همدې جوزا کې د دوی وخت پرسو. همدغه ډاکټر صاحب خپله انتقاد لري چې زما له مشورې پرته وزیران لرې کېږي او دورې کېږي. کله چې دی او جمهور رئیس د دوی نه سره جوړ، نو بیا به طالب له چا سره خبرې وکړي؟ ډاکټر صاحب عبدالله سره یې وکړي، ډاکټر صاحب اشرف غني سره یې وکړي، دوستم سره وکړي. خو ښه ده چې ټول افغان سیاستوال هلته اتمر صاحب وایي چې زه تر دې ډېر قدرت لرم، ما سره قوي ډله ده او قوي خلک دي، نور 18 نمایندان دي. نو طالب خو ورته وایي چې تاسې خپل منځ کې جوړ سئ، لکه زه چې یو له یوه ادرس نه خبره کوم، راځئ له یوه ادرس نه سره کښېنو خبره وکړو او دا پایدارې سولې ته موږ رسولی یم سي. او که طالب مثلا دا حزب اسلامي له همدې حکومت سره سوله وکړله، څه فایده یې وکړله؟ کوم امنیت راغی؟ همدا طالب سبا له ډاکټر صاحب اشرف غني یا ډاکټر صاحب عبدالله سره موافقه وکړله، کریم خلیلي یې مني، کرزی صاحب یې مني، اتمر صاحب یې مني؟ نه مني. چې نه مني نو خو ښه ده چې دوی خپل هم وایي چې موږ اجماع جوړوو. موضوع اصلا په بین الافغاني خبرو په تعریف د حکومت دا تعریف دې ته ورکوي چې وایي طالبان موږ سره کینې خبرې وکړي، اما نور سیاسي باید ټول ستاسو په وینا هغه دا ده چې باید ټولې خواوې دغه سیاستوال چې دی که اتمر صاحب ده او که محقق صاحب ده او خلیل صاحب کرزی صاحب ده، ټول د حکومت برخه ده. دا چې دوی اوس وایي چې حکومت نه ده، همدا حکومت دوی ته له هغه نه په میراث پاته ده. دا ډاکټر اشرف غني د کرزي صاحب په میراث باندې ناسته.
دا ډاکټر صاحب عبدالله د کرزي صاحب د حکومت وزیر خارجه و، اوس هم کرزي صاحب د دوی مشر ده او که دوی مشر نه مني دا خو د دوی ترمنځ به ستونزه وي. نو زه وایم چې د دوی نه په میراث ورته پاته ده که کرزي صاحب په ګوشه کې پاته سي، همدغه اتمر صاحب چې د اشرف غني ښی لاس بلل کېدی او ټول ستراتیژیک مغز به دوی ورته وایي. نن که هغه همداسې پاتېږي، هغه وایي چې حکومت زما نمایندګي نسي کولی، نو چې نسي کولی خو دوی سره دې جوړه وکړي یو ځل، همدا کرزي صاحب دې ومني، همدا ټول دې ومني. مشورتي جرګه کې معلومه سوله که دا ټول افغان سیاستوال توافق وکړي چې حکومت زموږ نماینده حکومت طالب سره د خبرې وکړي، بیا هغه وخت موږ طالب ملامتولی سو. اوس خو خلک وایي چې زموږ نماینده نه ده. یوه موضوع چې هماغه د امریکایانو ادعاو ته ورته ده چې دلته نورې ډلې دي او فعالیت کوي او موږ ته ترې خطر دی. اجرایه رئیس هم نن همدا موضوع مطرح کړې، هغه ویلي چې طالبان اوس هم بهرنیو ډلو سره اړیکې پالي او دا ادعاوې تاسو څنګه ارزوئ؟ نو ښه دا ده چې هغه څوک چې ادعا کوي له هغه نه پوښتنه وسي چې ته کوم ثبوت لري یا کوم. یو خو زه خو چې معلومات لرم طالبان پخوا القاعده په افغانستان کې ول د دوی په وخت کې هغه هم د مجاهدینو څخه په میراث پاته وله او قرار په هماغه وخت کې ځینو طالبان ویل چې القاعده باید خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د عرب پسرلي نه وروسته القاعده اکثره ځوانان ولاړلو. زه فکر نه کوم چې طالبان سره د اوس بهرني جنګالي وي او که چیرته بالفرض دا ومنو طالبان دا ځواک او دا واک لري چې بهرني جنګالیو ته وخت ورکړي، هغوی سره خبره وکړي، امریکا سره تفاهم ته ورسېږي او هغوی ته یو مسؤل ځای چیرته پیدا سي. مطمئن صاحب، د افغان سولې پروسه کې د نورو هیوادونو هڅې تاسو څنګه ارزوئ؟ چین، روسیه، ترڅنګ پاکستان ته ولسمشر روان دی، دا به څومره مرسته وکړي د افغان سولې له پروسې سره؟ افغان سوله که د چین مداخله نه وای، مداخله په دې معنی که په افغان سوله کې د هغوی لیوالتا نه وای او هغه ویره چې دوی له امریکا او نړۍ څخه درلودله یا اندېښنه، نو افغان سوله به یعنې جګړه به ډېره اوږده سوې وای. د مسکو رول پکې موږ مهم ګڼو او د امریکا لپاره همدغه روسان دي چې دوی بالاخره مجبوره کیږي چې ځینې انعطافونه وکړي. سمه ده چې طالبانو جګړه وکړله او سخته جګړه یې وکړله، ولې طالبان هم اړتیا لري چې په سیمه کې ملګري هیوادونه ولري، په ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښې ولري، له هر چا سره اړیکې ښې ولري. د طالبانو همدغه سیاسي تګلاره چې چین سره، روسیې سره، فرانسې سره، جرمني سره، ترکیې سره یې وکولی سوای چې ښه اړیکې ولري. د همدغو هیوادونو فشار ترکیه هم د امریکا سره ښه روابط نه لري، روسیه هم نه ورسره لري، چین هم ورسره اقتصادي مشکلات لري. طالبان ته دا په ګټه ده چې د هغوی سره ښې اړیکې ولري او یو ډول د هغوی ملاتړ د امریکا په مقابل کې ولري، ځکه دا قوي هیوادونه دي. او زموږ ګاونډي هیوادونه بدبختانه چې تر ډېره پکې پاکستان او ایران دخیل دي. پاکستان به هیڅکله هم د افغان سولې په اړه باندې رغنده ګام وانخلي. هغوی خپل اقتصادي مشکلات لري، د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره به له امریکا نه امتیاز اخلي. دلته د هند سره د هغوی رقابت په هغه کې به له افغان حکومت څخه امتیاز اخلي لکه چې اخیستی د مخکې. او ایران هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکا په مقابل کې خپل امتیازات واخلي، ولې له دې دوو هیوادونو څخه چاره هم نشته. ښه ده چې د سولې په پروسه کې د دوی اعتماد ترلاسه کړي خو امتیاز ورنه کول سي. تاسو د طالبانو له اړخه دا موضوع هغه کړه طالبان ښه دي ملګري پیدا کړي د سیمې په کچه او باور یې ترلاسه کړی دی. افغان حکومت هم له کلونو راهیسې د سیمه ییزې اجماع او نړیوالې اجماع یادونه کوي. د افغان سولې په باره کې ستاسو په نظر څومره بریالی شوي له دې اړخه چې دغسې یو اجماع دې رامنځته کړي؟ او په سیمه کې زموږ هغه هیوادونه دي چې پاکستان، ایران پکې راځي، منځنۍ اسیا پکې راځي، خپله روسیه پکې راځي، هند ده او چین ده. زه فکر کوم چې مسکو سره د سیمه ییزې اجماع خبره خو دا ده چې 100 کلن اړیکې د افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې ولو. افغان حکومت نه څوک ونه غوښتلو، یوازې هغه سفیر هغه سمبولیک هلته ورغی.
او طالبانو ته پروتوکول ورکړي، طالبان یې هلته وروغوښتلو، یعنی د یو هیواد په ډول باندې له طالبانو سره عمل وکړو. همدارنګه چین ته چې کله طالبان ځي د یو پروتوکول له مخې ځي. زه باوري یم چې افغان حکومت هغه ډول اړیکې ونه سوای کولی چې ورسره ولري. هغه دی چې ویل چې هند دومره سرمایه ګذاري کوي. زما په یاد دی ډاکټر اشرف غني په لومړیو کلونو کې ولاړ چې دومره څو میلیونه ډالر به دلته کومه پروژه چین کړې ده، چا لیدلې ده. د په دې معنا ده چې باور نه لري. ښه د پاکستان سره حالات دې ته راغللو چې بالاخره موږ ډیورنډ پکې له لاسه ورکړه. خدای دې داسې ورځ نه راولي چې موږ یې له لاسه ورکړو، خو دوی خو ورته ورکړی ده او یو په بل باندې زشتې نیوکې سولې. اوس چې د انتخاباتو وخت راغی، هغه هم د امریکا په فشار باندې دی بیا سره کینی. له ایران سره اړیکې هغه ډول دی چې ایران یو اشتباه کوي. کله چې د مجاهدینو په وخت کې روسان ووتلو، د ډاکټر صاحب نجیب حکومت له ستونزو سره مخ شو. مخکې له هغه نه ایرانیانو د مجاهدینو ملاتړ کاوه، ولې وروسته د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت ملاتړ شروع کړ او له مجاهدینو سره یو ډول فاصله ونیوله. اوس هم هماغه تکرار کوي چې ایران په تیر وار کې هم تاوان وکړي. اوس هم دوی فکر کوي چې د افغان حکومت سره به اړیکې ښې ولري، ولې فکر کوم چې ستونزمنه به وي ورته. او په کور دننه اجماع تاسو مخکې یادونه وکړه چې نه ده رامنځته شوې، که بیا هغه واضح کړي راته څومره بریالی شوی دی، د سولې جرګه مو شوه، د دې سره سره نو ښه مثال یې دا ده چې که اجماع وای قطر ناسته به نه لغوه کېدلی، که اجماع وای دی به توافق ته رسېدلی وای، که اجماع وای د سولې مشورتي جرګې ته چې د سولې عالي شورا رئیس نه ورځي، اجرایه رئیس نه ورځي، یو معاون نه ورځي، د جمهور رئیس معاون پکې نه ورځي، دا کومه اجماع وي؟ د وروستۍ پوښتنې په توګه که راشو، د انتخاباتو موضوع تاسو یاده کړه. حکومت وایي چې زموږ سره کرښه ده، اما د جمعیت ګوند اجرایه رئیس خلیلزاد سره له څرګندونو وروسته بیا ویلي شي نه باید بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي او خبرې باید لومړیتوب وي د سولې، نه انتخابات. ما داسې اورېدلي دي چې د سپتمبر تر میاشتې چې دا میزان راځي، امریکا غواړي چې د سولې پروسه کې پرمختګ وسي، ځکه خو ټاکنې هم هماغه وخت وځنډول سولې. که چېرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونسي، نو زه نه پوهېږم چې بیا به انتخابات وسي که به ونسي. خو تر اوسه پورې خو امریکا هم غواړي چې اولویت د سولې خبرو ته ورکړي. افغان سیاستوال هم غواړي، یوازې حتی هغه نمایندان چې حنیف اتمر صاحب ده او نور پکې دي، هغوی هم غواړي چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. او باوري م نه یم چې څه ډول ټاکنې به کېږي، په کومو شرایطو به کېږي، ځکه تر اوسه هغه د پارلماني ټاکنو چې دا د شاوخوا 9 میاشتې پوره کېږي، مسایل حل نه دي. لا هم خیمې وهل سوي دي، لا هم رئیس نه لري، لا هم وکیلان په ویره کې دي چې یو به ایسته سي او بل به راسي. نو بیا به ټاکنې په کوم شکل وي؟ زه وایم ښه دا ده چې د دې ټاکنو نه تېر سو. مننه ډېره زیاته مطمئن صاحب چې بحث ته راغلئ. قدرمنو لیدونکو، له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره